السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو الله پاک مو روغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور پوښتنه کړې ده، سین الله سنگین په نامه باندې. د ورور پوښتنه داسې ده چې که یوه ښځه مریضه سي نو هغه نارینه ډاکټر ته وروستل د شرع له لحاظه څرنګه ده؟ نو محترم وروره، د مونږ حنفي فقهاو کې دغه مسأله علما ذکر کوي. علامه حسن ابن منصور المشهور بقاضي خان اللوزجندي په خپله فتاوا کې لیکي، وایي که چیرته د ښځې په عورت باندې دانه مثلا راوختله، هغه کوم ځای کې چې د ښځې عورت وي په هغه ځای باندې مثلا، یعنې ښځه خو ټول عورت ته هغه غلیظه عورت جي باندې مثلا دانه راوختله، نو سړي ته جایز نه ده چې د دې هغه د عورت د دانې تداوی وکړي. وایي مناسبه دا ده چې باید یوې ښځې ته تداوی ورزده کړل سي، نو هغه ته دا علم د طب ورزده کړل سي، نو هغه ښځه د تداوی وکړي. او که ښځه نه پیدا کېدله چې د دې تداوی وکړي، نو بیا سړي ته هم جایز ده، خو د ښځې به نور ټول بدن پټوي، صرف هغه ځای چې په هغه ځای کې دا نه دغه عملیات کوي، نو هغه ځای به لوڅ وي. نو ډاکټر دې هم کوشش کوي چې هغه د خپل وس مطابق سترګې پټې وساتي، اگر چې دا خو کېدلی نه سي، یعنې مطلب دا چې د شهوت حالت نه خالی وي، نو جایز ده محترم. الله دې ښه لره. قاضي خان دغه مسأله لیکلې ده، امرأة أصابتها قرحة في موضع العورة لا يحل للرجل أن ينظر إليها ولكن يعلم امرأة لتداويها، فإن لم يجدوا امرأة دوايك ولا امرأة تتعلم ذلك إذا علمت وخيف عليها البلاء والوجع والهلاك فإنه يستتر منها كل شيء إلا موضع تلك القرحة. الله دې ښه لره وروره. په قاضي خان کې دریم جلد 311 صفحه ده. الله دې ښه. علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور طلحه مبارز په نامه پوښتنه کوي چې ښځې ته د نر څادر اغوستل څرنګه ده؟ مثلا ښځه راجیګه سي د نر څادر اغوندي، نو دوی د پوښتنه داسې کړې چې کوم عالم ورته ویلي چې دا سخته ګناه ده. محترمه، کوم لباس یا کوم حرکات یا مثلا کمی خبرې چې د نر وي، یعنی کم قسم خبرې چې نر کوي، کم لباس چې تر نره پورې خاص ده، کم حرکات چې نر کوي، نو که دغه حرکات یا دغه لباس یا دغه خبرې ښځې قصدن کولې د نر سره مشابهت کو، دا حرام و ناروا ده وروره. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المتشبهین من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. د بخاری حدیث ته وروره. نو همدارنګه هر هغه لباس چې د نر وو او هغه خبرې چې نر کولې، هغه حرکات چې نر کو، نو که ښځې دغسې وکړل قصدن، دا ناروا ده. نو همداسې که نر وکړل، مثلا کم خبرې چې ښځې کولې، کم خبرې چې لباس چې ښځې اغوسته، کم حرکت چې ښځې کو، نر دغسې حرکات وکړل، دام حرام ده. یعنی که ښځه هغه چې خاص لباس د ښځې وي، نر دغسې مشابهت و دغسې خبرې وکړلې، یا دغسې لباس یې وکړي، یا دغسې حرکت وکړي، یا دا بل طرف، نو ناروا ده وروره. نو اوس تا خو پوښتنه داسې کړې ده چې که ښځه د نر څادر واغوندي، یعنې د ټیکري دپاره استعمال کي، نو محترمه که داسې خاص لباس یې نه وي د نر دپاره، یعنې داسې کوم لباس چې د نر دپاره خاص ده هغسې نه وي، نو بیا پروا نه کوي وروره. او که خاص لباس د نر وي او بیا دا مشابهت هم پکې وکړي، بیا واجب ده چې باید ښځه داسې کار ونه کړي. علامه ابن الحجر رحمه الله په الزواجر کې لیکي، یجب علی الزوج ان یمنع زوجته مما تقع فيه من التشبه بالرجال فی مشیة، دغه غوندې تک کوي یا هغسې لبس لباس کوي او غیرهما خوفا علیها من اللعنه بل وعلیه ایضا. الله دې ښه لره وروره، کامیاب